پر ډیورن کرښه نښته پاکستاني ځواکونو خپلې پوستې پرېښې دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. پر ډیورن کرښه نښته پاکستاني ځواکونو خپلې پوستې پرېښې دي. د پکتیکا ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. ویل کېږي پاکستاني ځواکونو خپلې پوستې پرېښې دي. په دې جګړه کې 6 پاکستاني سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یادونې وړ ده چې نن ماخوستن د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې هم پر ډیورن فرضي کرښه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. له بلې خوا د طالبانو یو شمېر مخالفو جبهو په ګډون ځینو ګوندونو او شورګانونو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو او سیاسي لورو ته د ونډې په ورکولو سره د اوسني وضعیت بدلون لاره پرانیزي. د افغانستان یو شمېر ګوندونه د طالبانو مخالفو جبهو او شورګانونو چې شمېر یې 17 تنو ته رسیږي په یو ګډه اعلامیه کې له ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې د فعالې ونډې ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې ناسته د اګست په 18 او 19 نیټه کېږي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږ دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.